سلامونه حوالی کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې طالبانو په لومړي ځل د پس له ډېرو وختونو تاریخ یې بیا راژوندی کړ. هغه تاریخ چې د انګریزانو په مقابل کې افغانان ودرېدل، هغه تاریخ چې د هند او د پنجاب په مقابل کې وجنګېدله، هغه تاریخ یې بیرته هم ژوندی کړلو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د طالبانو لپاره دا ولې یو لویه لاسته راوړنه کېدلی سي او ولې دغه ټول افغانان په دې باندې په دغه د تور پنجاب سره په جګړه کې د ټول افغانان سره یو ځای سوه. ځو پر دغه موضوع باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرېږو. وروسته تر غازي امان الله خان چې هغه وخت کې په لومړي ځل باندې د بهرني ځواکونو په وړاندې ودرېدلو او هلته یې افغانستان د استقلال خپل کړلو، بیا هم چې دلته د روسانو په مقابل کې افغانان ودرېدل، که څه هم دا جګړه چې وه د امریکایانو په ګټه تمامه سوه، د افغانانو په ګټه باندې پای ته ونه رسېدله. او بیا وروسته د امریکایانو پر ضد باندې چې کومه جګړه افغانانو وکړه، دا جګړې چې وه د ټول نړیوالو ته دا ثابته کړه چې افغانستان چې دی د زبرځواکونو ګاډیره بلل کېږي او دې هېواد ته که هر څوک راځي دا یو لوی خطر بوځي چې بیا برته به په ژوندي ډول باندې دوی برته د افغانستان څخه ووځي. خو دا تېروتنه چې وه په دغه ورځ کې د نړۍ یو تر ټولو ډارن او تورمخی پوځ پنجاب دا ځل کوشش وکړو چې دوی په افغانستان کې خپل لاسوهنې وکړي او افغانستان باندې بمباریانې وکړي او افغانستان باندې خپل اثر و رسوخ ولري. خو له نیکه مرغه دا ځل د طالبانو داسې کلک جواب ورته ورکړو، داسې کلک جواب یې ورته ورکړو چې په سلګونه تورمخي پنجابیان ورته په هلاکتو مردار کړله او په سلګونه نور یې ورته زخمیان کړه او په سلګونو هم خپل پوستې پرېښوله او وتښتېدله. دا په لومړي ځل باندې د پنجاب د پوځ دپاره یو تر ټولو قوي ځواب و چې نه هند ورته داسې ځواب ورکړی و یا نه بل هېواد ورکړی و، خو په لومړي ځل باندې افغانانو داسې یو ځواب ورته ورکړی و چې نور به د افغانانو په وړاندې دوی ماشه راکش نه کړي او د افغانانو په افغان خاوره باندې به تېری هم ونه کړي. نن دا کوم موضوع چې راپېښه سوې ده چې د طالبان په ټول افغانستان کې محبوبیت یې برته ترلاسه کړلو، اصلي موضوع همدغه وه چې دوی په لومړي ځل باندې د افغانستان د خاورې څخه دفاع وکړه او افغانان یې برته یو موټی کړه او د تورمخي پنجاب په مقابل کې دوی یو ډېر قوي جواب یې ورکړلو چې دا زه تاسو ته وایم په تاریخ کې بعد 100 کلونو لومړی ځل دی چې موږ داسې یو لوی اقدام ترسره کړلو. اوس په دغسې اقدامات که موږ ترسره کوو یې په راتلونکي کې که بیا پنجاب پوځ اقدام کوي نو موږ باید داسې جواب ورته ورکړو، که نه بلکل موږ باید تر دې لا قوي جوابونه باید ورته ورکړو. زموږ سره حدودا 40 تنې سکاټونه پرته دي او 14 تنې لوناوې پرته دي، دا باید ټوله پر اسلام آباد باندې ووهل سي، دا باید ټوله پر لاهور په ایرامنډۍ باندې ووهل سي. او چې موږ کوم د فدایانو ټولۍ لرو دا باید ټوله هماده سي، دا باید ټوله پر اسلام آباد باندې ووهل سي، لکه څنګه چې مخکې ووهل دي ورځ کې استعمال سوه او هلته هم په 14 جګپوړې پاکستاني پوځیان یې تارومار کړه، په علاقات یې ورسوله. همدا ډول په کراچي کې چې وسوه او چې په وزیرستان کې او په باجوړ کې چې کوم پوځي هډو باندې د دوی حملې وسوې، دا تر ټولو لوی اقدام او د پنجاب تورمخ پنجاب دپاره یو ښه غاښ ماتونکی جواب و چې په تاریخ کې لومړی ځل طالبانو وکړلو. په مخکې حکومتونو کې که تاسو ته وایم وروسته تر ډاکټر صاحب نجیب چې دلته اشرار راغله، اشرار خو حتی د راباني تروریست امید ګل خپل مشاور ټاکلی او د پاکستان ISI ټول افغانستان یې پر چلولو. خو بیا وروسته چې بیا جمهوریت رالو، جمهوریت هم دومره ضعیف و چې پنجاب پوځ هر ورځ کې پر کونړ باندې بمونه غورځول، په پکتیا او په خوستو، په جلال آباد او په بدخشان او په دې سیمې کې هر ورځ کې بمونه غورځول، مګر هېڅ چا جواب یې نه سوی در ورکړي. د بل لوري کې موږ وګورو په بدخشان کې هلته بیخي واخان په تورمخو خپل په نقشه کې راوړی او واخان یې د افغانستان څخه پرې کړی و، دوی غوښتې د تاجکستان سره سرحد جوړ کړي، خو هېڅ یو جواب هم نه ورکوله، ځکه چې یو داسې جمهوریت، داسې یو حکومت جوړ سوی و چې د چور او د غلا او د فسادو او له بلې خوا دا لنډغر دومره
هیواد تباه او برباد کړلو چې دوی دپاره فقط پیسې وي، نه د هیواد حرزي تمامیت و، نه د وطن څخه دفاع وه، هېڅ شی مهمه نه، دوی فقط د خپل جیبونه ډک کړي وای. نو دا په لومړي ځل و چې د تورمخي پنجاب په مقابل کې طالبان راغله، هم یې د بدخشان څخه دوی وشړله او د دې کوم پوینټونه چې مخکې دې خواته جوړ سوي هغه یې ټوله دړې وړې کړې او دوی په شا وتمبوله او بیا په هلمند کې چې کوم بارامچي خواته چې کوم تاسیسات د بارامچي خواته چې کوم تاسیسات جوړ کړي وو هغه هم ونړول او هغه هم شاته کړه. دا په لومړي ځل باندې دا ستر اقدامات و چې طالبانو ترسره کړه چې دا په تاریخ کې یعنی په زر کلن تاریخ کې دا موږ نه درلودل چې دا کار په لومړي ځل باندې دوی ترسره کړلو. نو هیله مند یم چې په راتلونکي هم دغسې اقدامات ترسره سي او ځکه چې د پنجاب پوځ سره دومره غیرت نسته. اوس په دې ویډیو کې زه یو بل خبر هم تاسو ته کوم چې که افغانستان یو بل حمله وکړي د افغانستان سره څه داسې شته، څه قوت شته چې دوی کولی شي چې د پاکستان په وړاندې د جګړې کې دوی ګټمند کېږي. ګوره د افغانستان څخه یو لوی لاسته راوړنه دا ده چې هلته پاکستان چې دی حدودا میلیونونه پښتانه په د ډیورنډ په هاخوا باندې دا ټوله اسلامي زده کړې کړي دي او دوی ټوله د افغانستان امیر ته دوی لاس په نامه ولاړ دي چې کله هم د دې ځای څخه د جهاد فتوا ورکول سوه، هماغه کسان چې هلته په پاکستان کې ټولې اسلامي زده کړې کړي دي دا ټوله د پاکستان په ضد باندې دا د افغانستان د عسکر جوړیږي او دا د پاکستان پوځ سره جګړه کولی سي او بالکل هم کوي. د بل خوا هلته موږ مثلا ټي ټي پي لرو، ټي ټي پي هم د افغانستان د طالبان سره مرسته کوي او دا جګړه هلته هم کېدلی سي. د بل لوري که راسه بلوچستان ته بلوچ لبریشن آرمي چې د هم د افغانستان سره ښې اړیکې لري او د افغانستان د خوا سپورټېدله او اوس هم سپورټېږي او دوی هم د جګړې په ماحول کې دوی هم د افغانستان سره یو ځای کېدلی سي او د پنجاب تورمخي پوځ سره ډېر ښه جوابونه ورکولی سي. او که په دغسې یو حالت کې د هند د خوا هم پر پاکستان باندې حمله وسوه نو نور پاکستان په کلي ډول باندې ختم دی او پاکستان به نور داسې د توان ونه لري چې دلته هم د هند سره جګړه وکړي او هم دلته د افغانستان سره جګړه وکړي. دا ځکه نسي کولی چې د هند جګړه چې د هغه هوایي جګړه ده دوی به ټوله خپل هوایي ځواک هلته استعمال کړي او که بیا د ځمکني د خوا هم پر دوی باندې حمله وسوه نو دوی مجبور دي چې هغه خواته ولاړ شي، نه د افغانستان څخه دفاع کولی سي نه به د هند څخه دفاع وکړي. دا وخت د هند د پاکستان کمبله به د سیمې څخه ټول سوي اوسي او دا یو تروریستي ځاله به د سیمې څخه مکمل ختم سوي اوسي. نو دا کار په راتلونکي کې امکان لري که هند که پاکستان دا ځل خو پښه خپل تر کمبلې اضافه وغځوله دا امکانات موږ سره شته چې موږ حمله وکړو او که د دا ځل هم حمله وکړه نو دا وار کې د تورمخي پنجاب د تل لپاره موږ د دې سیمې څخه ورکولی سو. نو افغانانو توره وکړه او په دې جګړې کې کامیابه راغله. دغه ورځ کې زه خپله هم یو څه مصروف وم، مومنه سوه ده چې ویډیوګانې پر وخت باندې جوړې کړمه ځکه چې دغه امکاناتو لاسرسي نه وه. نو دا و چې دا ویډیوګانې مې تاسو نه جوړ کړې تر څو وسې کړم هغه خپل پیغامونه چې خپل داسې چې دي همدردیانې د خپل ولس سره زه په مستقیمه ډول باندې ولرم. په بده ورځ کې هر افغان باید د خپل وطن سره خپله مینه څرګند کړي او یوازې هغه لنډغر او بې غیرته خلک دي چې د پیسو دپاره هر وخت دا وطن خرڅ کړی دی، مګر موږ هغه خلکو نه یو، موږ خپل د وطن د دفاع دپاره هر وخت آماده یو. هیله مند یم چې هغه ورځ راسي او دغه تورمخي پنجاب ته موږ یو ښه جواب بیا هم ورکړو. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې څوم ترلاسه کړي اوسئ، تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.